قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ. نننۍ مشاعره د ارواښاد ګل محمد خوشحال په هکله ده چې له موږ سره په تیر کال کې جدا سو او د پیاوړي لیکوال ډیر خوندور ملګری و. زموږ سره په ادبي کاروان کې د پښتو ژبې ډیر خدمت وکړي او موږ یې نن د ده په یاد کې دغه غونډه لمانځو او هیلهمند یو چې تاسو به دا مشاعره را سره واورئ او دغه په نننۍ مشاعره کې چې کومو ځوانانو او مشرانو شاعرانو خپل کلامونه تاسو ته واورول، تاسو به ټول کلامونه وخت په وخت او وار په وار باندې واورئ او د تاسو څخه هیله کوو چې زموږ دا نننۍ مشاعره به ستاسو خوښه سي. نو د مشاعرې په دې بهیر کې نوبت د نن د مشاعرې صدر ته راورسېدی. صدر به خپل کلام زما څه وروسته ووایي، خو زه به په آخري کې ستاسو په خدمت کې خپل یو کلام درته وړاندې کړمه ستاسو د ټولو په اجازه. که په کام وطن کې خوار سوې لیونیه، که په کام وطن کې خوار سوې لیونیه، داسې وګڼه په دار سوې لیونیه. که په کام وطن کې خوار سوې لیونیه، داسې وګڼه په دار سوې لیونیه. سم دستي ورسوه ځان که ژوند غواړې مولوي صاحب، سم دستی ورسوه ځان که ژوند غواړې، که د خان هر وخت په کار سوې لیونیه. سم دستی ورسوه ځان که ژوند غواړې، که د خان هر وخت په کار سوې لیونیه. او خپل پردیګر سره حال در پسې وکړي، خپل پردیګر سره حال در پسې وکړي چې د کلي څخه بار سوې لیونیه. خپل پردیګر سره حال در پسې وکړي چې د کلي څخه بار سوې لیونیه. مرد نامرده چې دی وپېژندل وا وا، مرد نامرده چې دی وپېژندل وا وا، شکر شکر چې هوښیار سوې لیونیه. او له ایمانه له جنته به محروم سي، له ایمانه له جنته به محروم سي، که بنده ته تابعدار سوې لیونیه. له ایمانه له جنته به محروم سي، که بنده ته تابعدار سوې لیونیه. او دې وطن کې دی بیا نه پرېږدي و ژوند ته، دې وطن کې دی بیا نه پرېږدي و ژوند ته، له دروغو که انکار سوې لیونیه. او منصوري بیرغ دې سر ته لګومه، منصوري بیرغ دې سر ته لګومه، که پر حق باندې سنګسار سوې لیونیه. او شاعران به د شعرونو کې تل ستایي، شاعران به د شعرونو کې تل ستایي، که تر خپلې خاورې جار سوې لیونیه. او زه کمال د سر په خپل لاس غوڅومه، زه کمال د سر په خپل لاس غوڅومه، خدای دې نه کړي که غدار سوې لیونیه. زه کمال د سر په خپل لاس غوڅومه، خدای دې نه کړي که غدار سوې لیونیه. که په قام وطن کې خوار سوې لیونیه، داسې وګڼه په دار سوې لیونیه.